د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ اړوند فارمسي سیمه چې پکې په جریبونو ځمکې د مالټو باغونه جوړ شوي. د دې ولسوالۍ مالټې چې د ځانګړي ذایقې له مخې خورا مشهورې دي، حاصل ته په رسېدو سره یې تر بل هر وخته دغې سیمې ته د سیلانیانو ورتګ زیات کړی. هفته ګل چې دغې ولسوالۍ ته په چکر راغلی وای، دا سیمه د چکر او تفریح لپاره مناسبه ده چې د چکر ترڅنګ یې مالټې د ځانګړي ذایقې لرونکي دي. زه خو له بازار نه راغلی یم ملګرو خواته فارمسي ته. اوس خو تاسو ګورئ چې مالټو سیزن ده، نو راغلي یو دلته په چکر ملګري دوستان نور هم دي. او دا وخت دی دلته خو راځي، اوس یار ځای نه راځي ځکه دلته مالټو سیزن دی. نو غواړو چې له نورو ولایتونو نه ملګري دوستان راشي او دغه له ښکلو دغه مالټو نه خوند واخلي. نورالحق شیرزاد چې له ملګرو سره یو ځای دلته په چکر راغلی، له هیوادوالو غواړي چې د بهرنیو هیوادونو د میوو او مشروباتو پر ځای دی د خپل هیواد له خوندورو میوو څخه ګټه پورته کړي. له نورو ولایتونو کوم هیوادوال چې پراته دي، وطندار چې پراته دي، هغو څخه هم هیله کوو چې راشي همدلته د دې جومګي دلته د ښایسته بنډاري مالټو سیزن دی او چکر راوهئ، خوند ورڅخه واخلئ. په ورته وخت کې حاجي ګلزمان چې د مالټو پلورونکی دی وایي د پخوا پرتله یې کاروبار ښه شوی، چې په خبره یې د نورو ورځو ترڅنګ د جمعې په ورځ په دغه سیمه کې د مالټو خوندوره میله او د پلور بازار ګرم وي. نو موږ دا مالټې چې دي انشاءالله تعالی مزار ته، کندوز ته، بغلان ته، ان کندهار ته، هلمند ته، دې ټولو ځایو ته انشاءالله رسیږي او لیږو اوس دا کاټنې ډکوو. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار دا خوندورې او مشهورې مالټې له دغه ځایه له بسته بندي کېدو وروسته د هېواد ګڼ شمېر ولایتونو ته هم وړل کېږي.